أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه، خو دلته یو صحابي موجود و چې شاعر و. هغه ویل یا رسول الله، که ستا اجازه وي زه به ور وښیم. ویل ور وښیم. شاعر ویل اسمع یا رجل، سړی واوره. ان الصلاة 4 فأربع ثم 3 بعدهن 4 ثم صلاة الفجر لا تضيع. دغه رکعتونه په شعر ور وښول. بس د صحرایي هم په یاد او زده سوه. مقصد دا چې په عربو کې شعر خاص مقام درلودی. شعر یې په دماغ کې کښېنستی، شعر یې پر ژبو آسانه و، شعر یې په یاداوه او یو د بله سره نقلاوه. نو کم وخت چې سعد ابن مالک شاعر مسلمان سو، دا د اسلام دپاره ډېره لو کامیابي وه، ځکه د ده د شعر په واسطه و اسلام ته دعوت نشرېدی. بل چا داسې نسوای نشرولی لکه یو شاعر. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه په اسلام ډیر خوشحاله سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه دوه نفرو سره وعده وکړه چې په پلاني شپه به د عقبې سره په پټه سره یو ځای کېږو. عقبه په مینا کې د جمرة الاولی سره د یوه غره نوم دی، او هلته به ملاقات سره کوو. او اوس به قصه د انصارو و یوه مشر ته پرېږدو چې د دغه تاریخي ټولنې او اجتماع کم چې د شرک او اسلام د مقابلې و ورځو ته یې تغییر ورکوي حالات راته بیان کړي. کعب ابن مالک الانصاري رضی الله تعالی عنه وایي موږ د مدینې منورې څخه د حج دپاره و مکې مکرمې ته راغلو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو د ایام تشریق د مابین په ورځو کې د عقبې سره د ملاقات وعده وکړه. او هغه شپه راورسېده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په هغه شپه د ملاقات وعده درلوده. په دې سفر کې پر نورو مشرکانو علاوه زموږ د قوم د مشرانو څخه یو مشر او زموږ د اشرافو څخه یو شریف عبدالله ابن عمرو ابن حرام چې دی هم مشرک و را سره و. که څه هم موږ خپل حال زموږ د قوم د مشرکانو څخه پټ ساتي، خو د عبدالله ابن عمر سره مو په دې باره کې خبرې وکړې. او موږ ورته وویل یا ابا جابر، ته زموږ د اشرافو او مشرانو څخه یو شریف او یو مشر یې، او موږ دغه ستا په حال نه یو خوښ، نه غواړو چې سبا د دوژخ اور په تا بلیږي. او بیا مو اسلام ته را دعوت کړي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملاقات په وعده مو هم خبر کړي. عبدالله ابن عمر اسلام قبول کړي او عقبې ته هم را سره حاضر سو، او د 12 نقیبانو څخه یو نقیب هم دی و. کعب رضی الله تعالی عنه وایي موږ په هغه شپه د خپل قوم سره په خپل ځای کې بیده سوو. کم وخت چې د شپې 3 حصه تېره سوه، موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د وعدې وځای ته یو او په پټه ورهي سوو. څو چې د عقبې سره په هغه شیله کې ټول سره یو ځای سوو. موږ ټوله 3 نفره نران وو او 2 ښځې را سره وې، چې یوه یې نصیبه بنت کعب وه چې په ام عماره سره مشهوره ده، او بله یې اسماء بنت عمرو وه چې ام منیع ورته ویل کېږي، یا ام منیع ورته ویل کېږي. په دغه شیله کې سره یو ځای سو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ انتظار مو کاوه. څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی، او د ده سره د ده اکا عباس ابن عبدالمطلب هم ورسره و،
او دی په دغه وخت کې د خپل قوم پر دین و، خو بیا یې هم دا خوښه وبلل چې د خپل وراره په معامله کې حاضر وي او ځان ته پوره اطمینان حاصل کړي. ورونو، موږ مخکې وویل کم وخت چې برا ابن معروف او سعد ابن مالک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ملاقات وخت او ځای ټاکی، عباس رضی الله تعالی عنه هم هلته حاضر و. دغه دوه نفرو نه غوښته چې د هغه په حضور دغه خبرې وسي، ځکه عباس رضی الله تعالی عنه هغه وخت اسلام ته نو داخل سوی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل خبرې په ښکاره سره کوي، دا زما اکا دی، مطمئنه اوسئ. نو د ملاقات وعده د عباس رضی الله تعالی عنه په حضور کې وسوه. کم وخت چې د وعدې شپه راورسېده، عباس رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ټینګ سو چې زه هم در سره ځم، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د ځان ملګری کړي. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي اول هغه څوک چې په دغه اجتماع کې خبرې وکړې عباس ابن عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو، او په پوره صراحت سره د دغه مسؤلیت چې دوی پر غاړه اخیستی وو خطرونه ورته بیان کړه، او ویې ویل یا معشر الخزرج، محمد صلی الله علیه و آله وسلم په موږ کې هغه مقام لري چې تاسې ته در معلوم دی. موږ د هغو کسانو څخه ساتلی دی چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم مخالفه دي. دی علیه الصلاة وسلام په خپل قوم کې په عزت او د دشمنانو څخه ساتلی دی. خو دی علیه الصلاة وسلام ستاسې په غوښتنه اوس غواړي چې و تاسې ته درسي. که تاسې په هغه څه سره وفا کولی سئ چې د ده سره مو وعده کړې ده او د ده د مخالفینو څخه یې ساتئ، نو تاسې او دغه مسؤلیت. او که تاسې پس له د ده صلی الله علیه و آله وسلم د درتګ څخه دی علیه الصلاة وسلام یوازې پرېږدئ او د ده و دشمنانو ته یې ورتسلیموئ، نو د اوسه څخه یې لا پرېږدئ، ځکه دی علیه الصلاة وسلام اوس په خپل قوم او په خپل ښار کې په عزت او ساتنه کې دی. کعب رضی الله تعالی عنه وایي موږ و عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل موږ ستا خبرې واورېدې او اوس ته خبرې وکړه یا رسول الله، ستا د خپل ځان او ستا د رب دپاره هغه شیان پر موږ کښېږده چې ستا خوښ وي. ورونو، تاسې پوهیږئ چې په دې جواب کې ډېره لو معنا پرته ده. یعنې موږ په پوره عزم او تصمیم، په پوره شجاعت، ایمان او اخلاص سره دغه لوی مسؤلیتونه قبلوو او هغه خطرناک عواقب یې تحملوو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلې خبرې وکړې او بیعت پای ته ورسېدی. اوس نو په بیعت کې څه شوه او تر بیعت د مخه کومې خبرې وسوې؟ د دواړو طرفو د طرفه څه وویل سوه؟ ښه متوجه سئ، اسلام دغسې وي. امام احمد رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنه څخه د دغه بیعت مادې یا بندونه په تفصیل سره بیانوي او وایي. جابر رضی الله تعالی عنه وایي چې موږ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله پر څه شي بیعت در سره وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اول د ضعف او قوت په وخت کې به زما او اوامر اوري او قبلوي. نن ورځ موږ مسلمانان دغسې یو. د پراخي او مفلسي په وخت کې به ما او زما ملګرو ته نفقه ورکوئ. دریم، امر بالمعروف او نهي عن المنکر به کوئ، یعنی خلق به په ښو امر کوئ او د بدو څخه به منع کوئ. سبحان الله، نن ورځ خلق څونه د دغه کار څخه لرې دي، او که بیا یو څوک دغه کار کوي اورېدونکي په قسم قسم خبرو او لغازو د هغه د خبرو مخنیوی کوي. نه غواړي چې داسې څوک پیدا سي چې و دوی ته دي د دوی عیب ووایي. دغه په خپله زما سره پیښ سوي دي. په یو مجلس کې ما د اسلامي خبرو یا د اسلامي اوامرو او احکامو په تشریح کولو شروع وکړه، خو په مقابل کې مې داسې خبرې اورېدلې چې د هغو معنا دا وه چې بس ته
دې خبرو ته ضرورت نشته. څلورم، د الله عز وجل په لار کې به ثابت درېږي. په الهي اوامرو کې به د ملامتۍ ویونکي خبرې تاثیر نه در باندې کوي. یعنی د خلقو د ناخوښۍ سره سره به الهي اوامر نه پرېږدي. پنځم، که زه و تاسې ته درغلم زما نصرت به کوئ او ما به د هغو شیانو څخه ساتئ چې د هغو څخه خپل ځانونه، خپلې ښځې او خپل اولادونه ساتئ، او د دغو شیانو په بدله او مقابل کې تاسې لره جنت دی. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي براء ابن معرور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لاس ونیوی او ویل هو، په هغه ذات سره دې زموږ قسم وي چې ته په حق سره رسول را لېږلی یې، موږ به ستا داسې ساتنه کوو لکه د خپلو اولادو او کورنیو ساتنه چې کوو. بیعت را سره وکړه. یا رسول الله، په والله موږ په جنگ پوه، په جنگ کې پاخه او د همت خاوندان یو. موږ ته همت او مړانه د نیکهګانو څخه په میراث را پاته دي. کعب رضی الله تعالی عنه وایي برا خبرې کولې چې ابوالهیثم ابن التیحان یې په خبرو کې ورولوېدی او ویل یا رسول الله، زموږ او د خلقو په مابین کې علائق سته او موږ هغه علاقات پرې کوو. د خلقو څخه د مدینې منورې یهود مقصد وه. نو ویل داسې خو به بیا نه پیښیږي چې موږ هغه علاقات پرېکو او الله عز وجل تا او ستا دین لوړ او ښکاره کړي او بیا ته موږ پرېږدې او خپل قوم ته راسې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړي او ویې فرمایل بل الدم الدم والهدم الهدم، زه ستاسې څخه یم او تاسې زما څخه یاست. د هغه چا سره جنګېږم چې تاسې ورسره جنګېږئ او د هغه چا سره صلح کوم چې تاسې صلح ورسره کوئ. پس له هغه چې د بیعت پر شرطو خبرې وسوې او اوس غواړي چې په بیعت کولو شروع وکړي، بیا هم دوه نفره د هغه اولو مسلمانانو څخه چې د بعثت په 11 او 12 کال کې مسلمانان سوي وه، یو په بل پسې د خبرو کولو دپاره ولاړ سوه. غواړي چې خپل قوم ته د دغه بیعت پوره مسؤلیت او خطرونه وښکاره کړي، د پاره د دې چې دغه بیعت په پوره وضاحت او ښکاره ډول سره وسي او دوی پوه سي چې د دوی قوم د تضحیې او قربانۍ دپاره څونه آمادګي لري. ابن اسحاق وایي کم وخت چې قوم د بیعت دپاره آماده سو، عباس ابن عباده رضی الله تعالی عنه ابن نضله وویل تاسې پوهیږئ چې تاسې د دغه سړي سره پر چی شي بیعت کوئ؟ قوم ویل هو. د ویل تاسې د خلقو د تور او سره سره پر جنګ کولو بیعت کوئ. که تاسې په دې فکر یاست که مو مالونه په یوه مصیبت سره تباه سوه او ستاسې اشراف او مشران ووژل سوه، بیا نو تاسې دی و دشمنانو ته ورتسلیموئ، نو د اوسه څخه یې لا پرېږدئ. ځکه که بیا داسې وکئ دا کار په والله د دنیا او آخرت ښویېدل دي. او که تاسې په ځانو کې دا قدرت وینئ چې د مال پر تاوان او د مشرانو پر وژل کېدو سربیره پر دغه شرطو وفا کوئ، نو یې در سره بوزئ او په والله دا ستاسې د دنیا او آخرت خیر دی. قوم وویل موږ یې د مال په تاوان د اشرافو او مشرانو په وژنه قبلوو او را سره بیایو. بیا قوم وویل یا رسول الله که موږ دغه کار وکړي د هغه په بدله کې موږ ته څه شی شته؟ یعنی که موږ دا شرطونه پر ځای کړه ته موږ ته څه شی راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستاسې دپاره جنت دی. د دنیا د شیانو څخه هیڅ شی نه ورته ووایه چې یا به خلافت ستاسې وي یا نور دنیوي شیان، فقط ویل تاسې ته جنت درکول کیږي. قوم ویل لا نقیل ولا نستقیل، یعنی بس پر دغه مو فیصله ده، نه به موږ عذر کوو او نه ته. قوم ویل لاس دې د بیعت دپاره راک. جابر رضی الله تعالی عنه وایي موږ د بیعت دپاره ور ولاړ سو. په دغه وخت کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس ونیوی او دی
په دغه درو اویا نفرو کې په عمر تر ټولو کشر و. او ویل یا اهل یثرب، په کراره سره موږ وده ته اوښان نه حلالوو، بلکې موږ پوهیږو چې دا رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی. د ده بیول د ټولو عربو سره د علاقاتو شکول دي، او ستاسې د اشرافو وژل دي، او تاسې به د عربو تورې ژویي، یا به تاسې پر دغه خطرو او مشکلاتو صبر کوئ نو یې بوزئ او ستاسې اجر پر الله دی، یا به تاسې پر خپلو ځانو بیریږئ نو یې پرېږدئ، او د الله په حضور مو دغه عذر دی. پس له دغه ټولو تاکیداتو او صراحتو د عقبې دوهم بیعت د لاس په ورکولو شروع سو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.